د پکتیا مارکیټ د 350 دکاندارانو د عارضي نمایندګي کوم چې 350 دکانداران یې زموږ په پکتیا مارکیټ کې ورپی درلودلې او اوس عارضي یاستو د نن نه 15 کاله مخکې 4 کاله څو میاشتې مخکې په پکتیا مارکیټ په داخل کې موږ باندې غرفې خرڅې دي غرفه د 15,000 نه تر 10,000 ډالر پورې خرڅې د میاشتې 15,000 روپۍ کرایه د موږ نه اخیستله کله چې میثاق امنیتي تطبیقېده نو تر هغې وخته پورې دوی دا ادعا درلوده چې دا ځای د ما شخصي ملکیت ده په دې نامه باندې چې دی ما شخصي ملکیت ده ډالر یې مه اخیسته کرایه مه اخیسته کله چې میثاق امنیتي تطبیق شو موږ ته دا اندازه ولګېده چې دا ځای حکومتي ده بعد هغې نه موږ عارض شو چې تر اوسه پورې دا 3.5 میاشتو کې موږ عریضې کړې وې غونډو ارګانونو ته ریاست تحقیقات ته څرنګوالۍ ته حوزې ته پارلمان ته چې څه ارګانونه مربوطه دي غونډو ته عریضې کړې او تر اوسه اجرات پرې نه وشي نو نن د ثور لسم تاریخ ته چې 12مې حوزې قومندان پولیس امیر الله امیر صاحب د حوزې مدیر صاحب د جنایي اجرات کړي دي او نیولي دي اوس داخل د حوزه کې دي او دغه کوم خلک چې تاسو وینئ دا هر یو د 15 نفرو دکاندارانو په نمایندګۍ راغلي چون روژه د غونډو ځان نشي را رسولی عوام ګرمه د دغه راغلي دي نو حالات دي وکړي چې دوی د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او دغه د مظلوم ولس حق حقوق بیرته په وسپاري وسلام کړی او دا جانان نومېږي یو دوکهمار شی دی موږ ټول در په در یې کړو دا دوکانداران بېکاره شو هغه شو نن بېګا سبا ته حیران کړو ټول وروره بېکاري سره مخ کړو موږ څه شی وڅکو جانان دوبۍ ډزې او امریکا ډزې موږ دلته چېرته راغلي د موږ غم وخوره حکومته صحیح ده دا د جانان ثبوت ده چې روپۍ په ما 2 دانې خرڅ کړې په خپل دفتر کې دی ما ته خط راکړی ده جانان د خدای تباه برباد کړي ټول دوکانداران یې غرق و پرق کړل جانان بسم الله الرحمن الرحیم زه نعمت الله د پروان ولایت بیلن اوسېږم په ارزان قیمت کې نن نه تقریبا 4 میاشتې مخکې حاجیانان نه ما په 20,000 ډالر شپږ په یو دوو کې جای اخیسته چې د پکتیا مارکیټ د شینې دا 4-5 دوکانه لري خدای سته دا د ما شاهد ده شفیع مې شاهد ده حکمت مې شاهد ده مایل مې شاهد ده چې له ما نه حاجیانان پیسې اخیستې ما چې پیسې تحویل کړي دي حاجي صاحب عالم زوی ده چې هغه ته مې سراپۍ ته پیسې لېږلې وې دا یې د سراپۍ د دوکان نمبر د 10,000 ډالر ده تحویل کړي د خالص په نامه باندې 15,000 ډالر خالد نوم د خالد د باګرام اوسېدونکی د همدغې سراپۍ کې تحویل کړي حاجیانان په اکاونټ کې نو مختلف 60,000 ډالر یې نورې مې بقایه په دفتر کې ورکړي زه نعمت الله حاجیانان دا مې ثبوت ده چې له ما نه یې پیسې اخیستي که چېرته حکومت ما ته دا خپل انډیواله پیسې باسي ودې باسي که نه زه دا یې په صورت نه خوشي کوم چې په هر قیمت یې زه خپلې پیسې تیار کړم زه د شمالي یم او دا د پکتیا ده فرق نه لري زه یې باسم